په ډیر پخوا وختونو کې د پښتنو په یوه وړه خو له برکته کلي کې یو شتمن سوداګر اوسېده. نوم یې حاجي کریم و. دا سړی دومره مالدار و چې د کلي هر کس به یې د شتمنۍ مثال ورکاوه. خو له دې مال و دولت سره یوه بله شی هم ورسره مل وه. غرور. حاجي کریم به هر وخت د خلکو پر وړاندې خپل غرور ښکاره کاوه. هغه به ویل زه یوازینی کس یم چې دا کلی ما آباد کړي. بې ما هیڅوک ارزښت نه لري. هغه به هیڅکله غریب ته سلام نه ورکاوه او که به کوم مسکین ورڅخه مرسته وغوښتې نو به یې سپکاوي کاوه. یو ورځ یو زوړ غریب سړي د حاجي کریم دوکان ته راغی. هغه وویل حاجي صاحب 3 ورځې کیږي چې زما اولادونه وږي دي. که یو څه مرسته وکړي خدای به درته اجر درکړي. حاجي کریم په قهر شو او ورته ویل وزه دلته نه، ته زما وخت ضایع کوي. زه خیرات نه ورکوم. زه سوداګر یم نه خیرخې. زوړ سړي چپ و، سترګۍ له اوشکو ډکې شوي او اوبا روان شو. خو هغه د زړې له کومې یوه دعا وکړه. ای خدایا غرور دې له انسانه مه جوړو. دا غرور یو ورځ به ور برباد کړي. ورځې تېرې شوې او ناڅاپه د حاجي کریم په مالونو اور ولګید. د هغه دوکان ګدام حتی کور یې وسوځېدل. بیا طوفان راغی، د هغه کروندې هم خرابې کړې. په یو میاشت کې حاجي کریم له شتمن تر محتاج شو. اوس حاجي کریم همغه سړی شو چې له خلکو مرسته وغښتلې. خو خلک به ورته ویلې ته خو کلی زموږ غم نه وخوړلی، اوس موږ ته څه اړتیا لري. یوه شپه حاجي کریم د کلي په جومات کې ناسته وه. سر یې ښکته وه، سترګې له اوښکو ډکې وي. هغه زوړ سړي بیا راښکاره شو. دا ځل لاس کې یې ډوډۍ او اوبه راوړې. زه همغه یم چې تا یې شړلی وم، خو زما زړه لا هم پاک دی. راشه خواړه وخوړې. حاجي کریم په هجړا شو او ویل ما غرور وکړ، زه بخښنه غواړم. ما له ځان نه خدای هیر کړي وه. له هغې ورځې وروسته حاجي کریم بدل شو. هغه د کلي له خلکو سره مرسته پیل کړه. د جومات خدمت یې کاوه او د زرو یتیمانو او غریبو لاسنیوي یې کاوه. د زده کړل چې غرور یو زهري جام دی چې انسان خامخا بربادوي. غرور تل د زوال لامل ګرځي. انسان باید عاجز، منندوی او نرم زړی وي، ځکه چې شتمني، مقام او عزت ټول د الله تعالی نعمتونه دي او هغه هر وخت بیرته اخیستی شي. که تاسو هم د حاجي کریم کیسه خوښه شوه نو دا ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ او په یاد ولرئ غرور د انسان د بربادي لومړۍ زینه ده.